په پښتو کې زموږ سره له بده مرغه ټیک ده چې لکه په ادبیاتو او په شاعرۍ ښه کار شوی دی. دا خوشقسمتي به ورته زه ووایم، یو ښه نیکمرغه کار به ورته ووایم. خو زموږ سره یو اوپن سورس لیکسیکون نشته، لغتنامه نشته. که ډېر نه یو ساعت یا لکه یو سل جملې په خپل غږ کې ثبت کړئ، څخوا شل زره او 10,000 په منځ کې موږ لفظونه راټول کړلي. په ډیجیټلي دنیا او اوس مهال مصنوعي ځیرکتیا کې کله چې د ژبې د ودې یا ښکیلتیا خبره کیږي، نو پښتو یوه له هغه ژبو ده چې ډیره کمه تر سترګو کیږي او پکې پیدا کیدونکي مواد په نش حساب دي. خو ځینې پښتانه هڅه کوي چې پښتو ژبه هم د نورو سیاله کړي. خو څنګه او ولې؟ ستړي مشئ، د دې برخې یو له مخکښو رضاکارانو ښاغلي حنیف الرحمن سره خبرې کومه. ښاغلی حنیف، ستړي مشئ، خپرونې ته ډیره مننه چې وخت مو راکړو. تاسې له تیرو څو کلونو راهیسې په دې کار کوئ چې څنګه پښتو ژبه ډیجیټل شي. راته ویلی شئ چې اوس مهال په ډیجیټلي دنیا او بیا مصنوعي ځیرکتیا کې پښتو په کوم ځای کې ده؟ ډېره مننه د بلنې. پښتو کې تاسو اولنۍ پوښتنه وکړه. د 3-4 کالو نه زه مختصص لګیا یم چې پښتو د مصنوعي ځیرکتیا ژبه کړو او مهم. دغه شان زموږ سره ډېر رضاکاران په دې هڅه کې لګیا دي. هغې کې زموږ اولنی کوشش دا دی چې خاص کر په غږیز بڼه باندې پښتو په دې پروژو کې ورګډه شي، ځکه چې زیاته پښتانه خاص کر پښتونخوا کې لیکل لوستل نشي کولی، نو په مهم. غږیز بڼه باندې هغو د مصنوعي ځیرکتیا سره خبرې اترې کولی شي. خو تیر شوي 3 کال نه بیا مونږ یو غټه پروژه چې ده کامن وایس یا عام غږ ورته وایي، دا رضاکارانو په مرسته باندې پیل کړی دی او په هغې کې دا ګړی به زه ووایم چې 6,000 رضاکاران دي. هغه مونږ د هغه وخت نه پیل کړی چې په دغه پروژه کې پښتو نشوه، نه وه، لکه یو سل ژبې وې پښتو پکې نه وه. نو نن پښتو پاکي په لومړي نمبر ده او دا ټول همدغه رضاکارانو منډې تړلې دي او هڅې دي چې موږ دې ځای ته ورسېږو. له دې وړاندې تاسې په کومه برخه کې ډیر کار کړی و چې تر دغه حالت ته راورسېدی چې اوس په کامن وایس کې پښتو لومړنۍ ژبه ده چې ډیر غږونه پکې دي؟ دا به زه ووایم چې د دې لومړی پیل موږ کړی و د 1903 کاله مخکې، چې مصنوعي کې خاص کر یو ماډل 2 خواره شو او په هغه کې د پښتو غږیز بڼه نه وه. نو ما اولنی کار وکړو چې ما د پښتو سپیچ ریکګنیشن سیسټم یعنی د وینا پیژندلو سیسټم جوړ کړم. کله چې ما په هغې کار پیل کړو نو په هغه کې د ټول نه اولنی د ډیټا نشتوالی په پښتو کې، یعنې غږیز ډیټا نه وه. نو هغه ماډل موږ هغه روزنه نه شوه کولی چې څونه پورې ډیټا نه وي، ډیټا یا معلومات خو د هغې مازغی. نو بیا مونږ دې ته اړخ ته راوړو چې اول د پښتو غږیز ډیټا چې دا یا معلومات چې دي دا بډایه کړو. نو هغه وخت کې چې په دغه پروژه کې یاده کې لکه مونږ ورته اوپن سورس وایو یا خلاص سرچینه وایو چې په هغه کې د پښتو په نیش باندې برابر وه. نو هغه 3 کال چې موږ کار پیل کړو نو په هغه کې موږ ته اوله کې ډېر وخت ولګېدو، 1-2 کسانو 3 کسانو بیا په هغه کې لکه رسنیو ته مو خبر ورسوله او هغه داسې کار دی چې هغه د ټولو پښتنو ګډ کار دی. یعنې ماشین به سبا هغه پښتون غږ نشي اورېدی چې د هغه ثبت شوي نه وي، یعنې که ماشوم وي یا ښځینه غږونه وي، نو دې کبله د هغه ټولو ته رسولو چې تاسو خپل غږونه ثبت کړئ، دا کوئ. خو هغه کار اوس هم روان دی په یو برخه باندې. تیر شوي 1 کال 1.5 کال نه مونږ د پښتو اولنی سپیچ ریکګنیشن سیسټم جوړ کړی دی، اوپن سورس یا مونږ ورته خلاص سرچینې والا وایو. هغه اوس هم مونږ په بیټا یعنې خور کړی دی چې د هغې ازموینه کیږي او د هغې چې کوم دی نو ډېر ښه اغېز دی د اوسه پورې. لکه مونږ په اولي ځل باندې داسې یو ماډل خور کړی دی چې هغه په موبایلو باندې کار کوي او د انټرنیټ کنکشن اړتیا نه لري، یعنې هغه په موبایل کې بغیر د پیسو نه، بغیر د انټرنیټ کنکشن نه کار کوي. ستاسې کار او یا مثلا د نورو پښتنو رضاکارانو کار ته په کتو فکر کوئ لا هم څومره وخت یا څومره سفر پاتې دی چې پښتو ژبه غږیزه بډاینه کې دومره هغه شي پرمختګ وکړي، که یو څوک غږ ثبت کړي یا په غږیزه بڼه یو څه وغواړي او مصنوعي ځیرکتیا ورباندې په سمه توګه پوه شي، یعنې فکر کوئ دغه وخت ته څومره فاصله ده؟ نو
زمون خو موخه هدف هم دا دی چې که دا شراکتونه یا نور کسان یې جوړوي او که نه جوړوي، مونږ پښتانه به په خپل مرسته باندې په دې باندې جوړو او په هغې باندې زموږ خپل کار هم روان دی. څنګه چې ما ښه. مخکې عرض وکړو چې د غږ پېژندلو هغه کوم سیسټم چې دی هغه موږ جوړ کړی دی، هغه اوس هم په ازموینه کې روان دی او د هغې ښه یو مثبت مونږ ته چې کوم دی نو دغه راځي چې لکه کار کوي. بیا دویمه برخه چې ده چې هغه لکه لیکل غږ ته واړئ، په هغې مونږ کار پیل کړی دی. نو دا خو زموږ خپلې برخې دي، دغه شان یو ماډل دی، د هغې دپاره هم کارپس جوړو کار کوو چې دا خو موږ پخپله کوو. نو که نور څوک وکړي او که نه کوي خو به مونږ کوو که نه. خو بله. زمونږ هڅه دا هم ده چې دا کوم ډیټا ده دا د نور ماډلونه مو کاروي. نو ښه. زمونږ خپل هدف دا دی، موخه هم دا ده چې د سیرې په شان په پښتو کې خپل زمونږ یو ډیجیټل اسسټنټ وي چې هغه د پښتو ټول لهجې ګړدودونه هغه پیژني، د هغې سره چې بیا زموږ کوم کلتوري برخې دي یا کوم لکه داسې ځانګړتیاوې دي هغه هم پیژني. نو هغه که یو شراکت کینی نو هغه خو دونه پیسې وخت نه لګوي په هغې باندې، ځکه چې هغو ته ګټه نه وي. خو بله. زموږ ژبه ده نو هغه به ورته مونږ ښایو. نو مونږه په هغه مرحلې کې په هغه کې اوس یو چې دا دویمه چې کوم ده په دې باندې مونږ کار پیل کړی دی چې دا په غږیز بڼه باندې جواب ورکوي. غږ خو اوس دی د وخت مخ نه پیژني، خو چې په غږ باندې جواب هم ورکوي. په هغې باندې زموږ لا کار روان دی خپل. ما چې تاسې څومره اورېدلي یا عام څومره باور چې دی هغه دا دی چې په پښتو ژبه کې د ډیټا کمی دی. اوس مهال پښتو ژبه کې ډیټا څه ډول ده؟ نو غږیز ډیټا خو به زه اوس ووایم چې هغه خو ډېره ښه شوې ده، ډېر د زیرې خبره ده چې لکه مونږه انګلیسي یا نور غټو جملو مخکې واورېدو، خو دا صرف د هغې یو برخه ده. زموږ سره اوس هم یو پیاوړی لکه د پښتو کارپس نشته، کارپس د لیکلو یو غټ بینک وي، بله. مونږ په هغې باندې لګیا یو. دغه شان زموږ سره یو اوپن سورس لیکسیکون نشته، لغتنامه نشته چې په هغه کې موږ ماډل ته دا وایو چې لکه دا یو ټکی څنګه ویل کېږي، د هغې پرونسیشن څه دی، د هغې د ویلو څه لار ده. نو داسې لږ ډېر ډیټا کیسه کمی کوزی شته، خو هغه هم زمونږ اړیکې نیولې لکه پښتو اکیډمي کویټه سره، دغه شانته کې د نور کم پښتو ژبه باندې کار کوي. نو څه برخو باندې به هغو کار کوي، په څه به رضاکاران کار کوي. نو هغه کم نشوالی چې دی نو زموږ موخه دا ده چې که پوره نه وي نو چې نیم په نیم موږ په دې کال کې که خیر ترسره کړو. دغه کارپس یا خزانه چې تاسې یاده کړله دا څنګه قوي کېدلی شي؟ په دې کې خو لومړی به زه دا ووایم چې کومې خلاصې سرچینې دي اوپن سورس لکه ویکیپیډیا ده. ها؟ نو که په ویکیپیډیا باندې څوک یو لکه آرټیکل یو پاڼه هم جوړه کړي، که هغه هم هر څه کیدی شي. یو کس دا ولیکي چې لکه زما د کلي دا نوم دی او لکه په دې کې خواوشا څه دي یا دغه که نه، یا چا یو کتاب لیکي د هغې په اړه باندې څوک ولیکي چې دا کتاب چا لیکلی دی یا په دې کې څه خلاصه ده یا دغه شان هر څه چې په نو دغه زموږ سره د کارپس د ټول نه یو ښه لاره ده. یو خو دا دی چې د پښتو کې معلومات سیوا شو، دویمه دا ده چې د ماډل ټرین کولو لپاره نه صرف زموږ یوازې بلکې د ټوله نړۍ ته هغه خلاص سرچینه میلاو شو د هغې سره. دغه شان پای کې یو بله برخه ده ویکشنري ورته وایي یا ورته لکه لغتنامه وایي. نو په هغه کې چا سره وخي نو هغه لکه په خپل لهجه کې د هغې پرونسیشن ولیکي یا د ویلو بڼه ولیکي، نو هغې سره به هم دا کم چې اوس موږ راغونډو دا کار به اسان شي. او د دې نه علاوه چې کوم دي داسې کارونه چې لکه څوک په پښتو کې دا خپل لیکلي یا د هغې که نه ډیجیټل بڼې ته واړوي، که هغه لکه مطلب یو پاڼه یا د هغې کتاب وي، نو هغه بیا چې دا ټول ماډلونه سره زمونږ هغې ته موږ لاسرسی ورسي، نو د هغې سره د پښتو دا کارپس یا خزانه چې ده دا سیوا شي. او که دغه ډیټا قوي شي خاصتا په پښتو ژبه کې کوم تغییرات راتللی شي؟ په دې کې خو ډېر زیات اول خو دا خبر ده چې پښتو خو په دونه ګڼ شمېر کسان ویونکي لري، خو له بده مرغه هغه دغه نشته. د شمېر په لحاظ سره دا لکه 15 یا 10 چې کوم غټې ژبې دي په هغه کې راځي، خو چې کله ماډلونه یا دغه راشي نو په هغه کې پښتو لکه په سلمو برخو کې که نه، نو اوس خو هغه کې بدلون را روان دی. خو د هغې سره به تغیرات دا راشي چې لکه اوس کم خلکو لیکل لوستل نه یې کړي، یو خو هغو ته مونږ ډیجیټل ویسټ چې دی یا ډیجیټل ډیوایډ چې ورته وایي هغه ختم کړو،
که هغه لکه زمونږ میندې یا نور مشران دي، دغه چې هغو لکه یو څه کار کول غواړي او هغه په پښتو کې هغه کار کولی شي، یعنې هغو ته د بلې ژبې د زده کړولو ضرورت نه وي. دغه ها؟ شان په دا نوي چې کوم مصنوعي ځیرکتیا راغله، ډېر زیاتره ورته وایي لارج لینګویج ماډل، یعنې پراخه ژبنیز ماډلونه. نو په دې کې د هغو انقلاب هم د ژبې د پېژنګلو نه راغلی دی. مهم. چې کله ژبه پښتو هغه وپېژني، نو موږ ته لکه داسې شو چې د نړۍ ټول معلومات موږ ته پښتو کې راغله. که مهم. هغه څوک څېړنه کوي، ریسرچ کوي، که هغه څوک یو اشتهار جوړوي، که هغه څوک یو کاروبار کوي، که تجارت هر څه کوي، نو هغه ټول معلومات ورته په پښتو کې راوسته او په کور کې راوسته په یو موبایل باندې. نو د هغې سره به ژبه پیاوړتیا او د هغې لکه یو د اقتصاد ژبه جوړېدو لاره ډېره اسانه شي. یو څه چې تاسې او ځینې نور رضاکاران یې کوي، له دې پرته مثلا پوهنتونونه یا د پښتو ژبې متخصصین چې هغه په دې برخه کې زده کړې کړي دي او کار یې کړی دی، یا حکومتونه، هغوی رول څومره دی او تاسې په دې برخه کې کوم څه کړي دي، دغه خلک مو رابللي دي؟ دا خو زموږ د ډېر وخت نه یو غوښتنه ده او هغه دا ده چې خاص کر پوهنتونونو کې لینګویست دي، ژبپوهان دي، په بله. پښتو کې زموږ سره له بده مرغه ټیک ده چې لکه په ادبیاتو او په شاعرۍ ښه کار شوی دی. دا خوشقسمتي به ورته زه ووایم، یو ښه نیکمرغه کار به ورته ووایم. خو بیا په لینګویست کې په ژبپوهنه کې ډېر کم کار شوی دی، ډېر کم کسان دي. ها؟ نو لکه زموږ وس 2-3 غټ شیزونو ته اړتیا ده، خو زموږ ورته لاسرسی نشته. لکه ما څنګه مخکې عرض وکړو، لیکسیکون یا لغتنامه چې د مهم. پښتو یو قاموس وي، په هغه کې ام 80,000 80,000 لفظونه او د هغې ورسره پرونسیشن د ها؟ ویلو انداز او په آی پی آی باندې هغه زموږ سره نشته. موږ لګیا یو په خپله جوړو چې هغه مهم. لکه د ژبپوهانو د پوهنتونونو کار دی. هغه لکه زموږ کار مشرونه ټرین کول دي، خو هغه کار موږ ته راپه غاړه شوی دا موږ کوو. نو که دا زموږ سره یو پوهنتون کړی یا هغو کړی، نو زموږ نیم کار به اسان شوی. دغه شانته کې یو اوپن سورس یا لکه خلاص سرچینې والا قاموس هم نشته چې هغه مهم. مونږه غږیز بڼې ته راواړو. مونږه دا بل یو موخه ده چې مونږه د پښتو یو غږیز قاموس جوړ کړو چې هغه لکه په ویلو باندې د یو ټکي معنا یا د هغې تلفظ دواړه ورسره وي. دغه شان نو که هغه مونږ سره دو همکاري وکړي، هغه جوړ کړي، نو مونږ به بیا هغه صرف د یو اپلیکیشن یا د دغه په توګه باندې په اسانۍ باندې جوړ کړو. مهم. او داسې نور ډېر کارونه چې هغه لکه حکومتونه یا شراکتونه که نه یا پوهنتونونه هغو په اسان توګه کولی شي، ځکه د هغو سره کسان ډېر یا په هغه ژبه باندې په زموږ نه په ښه توګه باندې پوهېږي. نو مونږ اوس هم چې کوم داسې شته، هغو ته ځان رسوو. څنګه چې ما عرض وکړو چې لکه پښتو اکاډمۍ کوټې سره مونږ خبرې روانې دي په دې هکله باندې. دغه شان پوهنتونونو سره روان دي چې هغو خپل کم محصلین چې دي، کم دغه چې هغو له داسې پروژې ورکړي، داسې کار وله ورکړي چې په هغه کې لکه دا کار هم ترسره کېږي، کم غرضي کار چې دی د ژبې پر مخکې تلو باندې. عام پښتانه څه شی مرسته کولی شي د پښتو ژبې له ودې سره، اوس چې د مصنوعي ځیرکتیا دور دی؟ په دې کې خو د ټول نه مهم چې کوم کامن وایس یا عام غږ زموږ پروژه ده، نو دا خو ټولو پښتنو ته په دې کولاو ده چې په دې کې څونه غږونه راشي، نو د هغه به متنوع شي، په هغه کې به لکه ډایورسټي راشي، مشرونه به په ښه توګه باندې هر قسمه غږ پېژندی شي. هغه اوس هم روان دی او خاص کر د کوزې پښتونخوا لهجو پکې موږ اړتیا لرو، ځکه چې هغه ډېرې کمې دي، مهم. رضاکاران ډېر کم دي. په خاص توګه باندې وزیرستان شو یا بنوسۍ لهجه شوه یا دا نور خواوشا چې کوم سنټرل پښتو چې ورته وایي، مرکزي پښتو، د هغې لهجې ډېر کم غږونه دي. د یوسفزو هم دونه نه دي. نو خاص توګه باندې زموږ دا خواست دی چې تاسو په کامن وایس کې خپل که ډېر نه 1 ساعت یا لکه 100 جملې په خپل غږ کې ثبت کړئ، نو د هغې سره به دا نور هم بډایه شي او دا ماډلونه چې کوم دي، نو دا به په ښه توګه باندې کار وکړي.